څنګه چې تاسو تر مخې ته موږ تاریخ کې خو تاریخ سره چې کوم دی د دې خلکو هغه جرګې دي کوم چې د دوی خپل قام سره چې کوم دی شعور سره پیدا کولو سره چې کوم دی یو خاص مرام مقصد هم لري. قدرمندو راسرناس امداد خان چې د دې علاقې غیر سیاسي شخص دی خو د دې علاقې کې ډېر کارونه کړي دي. والد صاحب حبیب الله تاریخ تاسو ګورئ د هغې تاریخ هم نه ختمیږي. قدرمندو اول چې کوم دی د امداد صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مشي هرکلی وي. السلام علیکم، ډیره مهرباني وروره تاسو راتګ او چې تاسو د دې قابل وګڼلو چې تاسو زموږ نه انټرویو کوئ نو تاسو ډیره مهرباني. امداد خان اول خو د ټیم راکولو ډېره مننه جي. دا راته ووایئ ستاسو چې کوم دی یو جرګه دغه کړې ده هغې له نوم ورکړی اصلاحي جرګه، دا په کوم سوچ په بنیاد باندې چې کوم دی کېښودل شوی جي؟ دا اصلاحي جرګه خو موږ په دې دغه باندې شروع کړه چې دلته ډېرې داسې مسلې وي چې هغه څه وړې مسلې وي خو د هغې نه بیا خلکو ته مخکې ډېر مشکلات او ډېر سردردي او تکلیفونه ورته رسي. نو د دې دپاره موږ یو څو کسان راغون شو او موږ وی چېرې موږ د اصلاح دپاره یو دغه داسې وکړو چېرې د یو دوه ورونو منځ کې څه خفګان راځي او موږ پکې خپل کردار ادا کړو او په هغې کې موږ د هغوی منځ کې هغه دغه خبره پښتو متل دی وي لوړه جوړه ته راکاږو نو څه یو کس ته سوال مینه وکړو څه بل کس ته خدای دې ورسره وکړي چېرې زموږ خبرې ته غوږ کېږدي او د ثواب کار هم دی چېرې زموږ په یو حرکت باندې د دوو کسو کور جوړ شي او هغوی د یو لوی عذاب نه د یو لوی دشمنۍ نه د یو ډېر مصیبت نه بچ شي. نو دا داسې کار دی چې زموږ په بیا لته هغه تسلي او سکون میلو شي او هېڅ پته نه لګي چېرې د دوو کسو منځ کې موږ یو کوشش وکړو او الله پاک په دې باندې موږ وبخي. نو په دې سوچ باندې د یو سوشل ورک په دغه باندې موږ دا یو کار شروع کړ چې کوم ځای کې دغې نو موږ ته دوی سوال جواب وکړي نو موږ پکې کینو نو که څه مس انډرسټینډینګ وي نو هغه هم ختم کړو چې د چا خبره صحیح هغې کې هم کوشش وکړو بای فورس خو نه خو په مینت او په سوال او په جرګه باندې موږ د هغوی منځ کې دغه وکړو خدای دې د هغوی عزت وکړي چېرې زموږ خبرې ته غوږ کېږدي او زموږ په خولې باندې هغه خبره سمه کړي نو د دغې دپاره موږ دا دغه شروع کړی دی. دا راته ووایي دا اصلاحي جرګه چې کوم دی صرف د خواجه هیلو ترمنځ ده که نه دې کې نور مشران هم شته دي؟ نو د اصلاحي جرګې خو داسې خبره ده چې د دې چې کوم تنظیم دی نو هغه خو دې زموږ د خواجه هیلو او زه د بچپن نه اولم سبق وی بیا چې کلي ته رالم نو زما والد صاحب حبیب الله خان په بولا خان باندې مشهور نو هغه به د دې ټولې علاقې هغه د مومندانو که د نور قومونو والو که دغه نو د هغه به ټوله ورځ همدغه کار و چېرې د جرګې مرکې او د دې چم ګاونډ کې دوو کسانو خبره به څه خبره نه وه خو پکې به روان شو هغوی به یې راوستل او کې به یې نول او پکې به یې خبرې وکړې. سهار به خلک په تمه و چې دوی به خپل منځ کې دښمنۍ کوي جګړې به کوي او هغه به زما والد صاحب د شپې هغه خلکو منځ کې هغه جرګې مرګې کړې وې نو هغوی به یو بل کې ګوړه شکرې کړل نو هغه شی خو ما د ورکوټوالي نه لیده چې زموږ په دې حجره کې نو په هغه دغه باندې خو بیا بابا وفات شوی مو او زموږ د کمې پورې موږ د اصلاحي کمیټې د جرګې دا نه هم جوړه کړې نو د چم ګاونډ کې چې د خلکو هغه کوم روټینو نو هم په هغه زړو سترګو به بیا هم راتلل دلته او ما خو خپل والد صاحب لیدلو نو ما به پکې همغه کوشش کوو او دې کې زما دونه خاص کمال نه دی خو زما هغه والد صاحب اوس وفات شوی هم دی خو چې چا له ورشم او چا ته کښېنم نو هغه یاره موږ ته دا د بولا خان زوی ناست دی او دا موږ ته داسې دی چې موږ ته هغه ناست دی نو خدای دې د خلکو ډېر عزت وکړي چېرې زموږ په هغه ورتګ او زموږ هغه قدر کوي عزت کوي او د هغه دوو کسو کور پکې جوړ شي نو دا د ثواب کار پکې هم ډېر دی او بل دا دی چې د تاڼې تحصیل او د دغه د هغې لمبه چوړه پروسس نه هم پکې خلک بچ شي او بس په یو څو ګنټو کې د هغوی هغه روغه راشي نو دغې دپاره موږ دا شی دغه کړی. دا راته هم ووایي چې دې لپاره تاسو څه کابینه ده که نه خپل یو څو مشران راټول شوي دي داسې تاسو کوئ څه طریقه وي ستاسو جي؟ موږ خو د قام په سطحه د دې خپل یو پوره کابینه جوړه کړې ده بیا موږ د خوځي خیل چې کوم زموږ د قوم دی د خاندان دی نو دا چې په کم ځای کې تقسیم دی نو دې کې یو زموږ د اوتمنځی کلی دی چې هلته زموږ خوځي خیل وروڼه چې دي نو ډېر دي نو سم ممبران پکې د هغه ځای نه موږ اخیستي دي بیا د امیر اوتمنځی ده د شهیدان مړوندی د بیلټ باندې زموږ ډېر وروڼه پراته دي بیا ورپسې د محمد نړۍ دغه چې دی
دلته دا څه قاضي خیل موږ یو او څه په عظیم خان پل کې نو دا موږ په څلورو حصو کې تقسیم کړي دي او د هر برانچ نه پکې موږ ممبران غشتي دي نو یو خدا دا چې دا د یو کس کار دیم نه جذبه خو د ټولو مورال هي دی جذبه د ټولو برابر ده او ورسره موږ سره په دې ټولو څلورو باندې زینو کې په پوره مرګري دي او لکه دا د یو کس دوه کار نه دی دا پوره یو ټیم دی چې په هغه کې کار کوي کنه یو کس لمن ورزو نو چې یک یوازې سړی ور رواني نو دا غي بیل سری او چې یو ګروپ په شکل کې یو قام سړی ته په جرګه کینی نو کو دا غل ډیرم سختی نو هغه سره هغه و چې ماته دا ټول قام د مشران او سپینګری او دا ټول راته ناستي او خپل منډي وي خپل د تاوانونه کوي لکه د دې لپاره موږ تاسو نه مرګري زمونږ د اصلاحي کمیټې کې دي نو ټول هغه خپل مدد اپ باندې لکه روان دي هغه خپل تاوان کوي او بل د چانه صغارت سلالچ پکې شتنه د الله د رضا لپاره لکه ټول راپاسي او هغه بل ورته کینی نو الته دا غمړ نرم شي تیار زما د ټول قام راغلي دي او مصیبت خو زما دي تکلیف زما دي او ما سره پکې دی ټول ماته دا و چې تاسو سره پکې مونږ ټول یو شانتي دردیږو نو دا غم نرم شي نو بس بیا پکې الله پاک فرشتي پکې مینس کې شي او دا غم شي نو روغوالی پکې راشي قدرمندو تاسو ور د اصلاحي جرګې سوچ څنګه را لیدې دي پیدې سي دي تاسو ته مخ ته کې اوسلی را سره ناسو وایس چیرمن د اصلاحي جرګې امداد صاحب هغه تاسو ور د مخ کې وزود د دې معمولی نور تفصیل به هم خلو او تاسو ته مخ ته دو چرته مزه موږ سره اوسه